ښکلې ډېر دي خو تیاره زنده باد ای نشې وخماره زنده باد ښکلې ډېر دي خو تیاره زنده باد ای نشې وخماره زنده باد ته د ټول جهان لپاره مرد آباد ته فقط زما لپاره زنده باد ته د ټول جهان لپاره مرد آباد ته فقط زما لپاره زنده باد او که ګلیچنه که هواره زنده باد ستا تر کلي تللې لاره زنده باد عجیب که ګلیچنه که هواره زنده باد ستا تر کلي تللې لاره زنده باد او ستا لپاره ځان په اور ستی کول ستا لپاره ځان په اور ستی کول ستا لپاره تل ترداره زنده باد د خاوند نه پس رسول او ملایکه د رسول نه وروسته پلاره زنده باد د شاعرانو درې پاڼې او همداشان د یوټیوب قدرمنو لیدونکو او اورېدونکو سلامونه تمه د ښه به وئ جوړ به وئ او د صحت په کاله وي ونغښتي وئ قدرمنو ملګرو نن یو ځل بیا زموږ سره د شاعرانو په تیره کې د خوست سیمې خوږژبی شاعر خالد رضا صاحب دی قدرمنو راځو د رضا صاحب څخه به څو ښکلې ښکلې غزل اورو او تاسو سره به شریکو نو رضا صاحب زموږ د شاعرانو درې په دغه ادبي خپرونه کې درته ډېر زیات خرغلاس او هرکلی وایم ستړی مه شئ مننه پاچا صاحب ته هم ستړی مه شئ خوشحاله اوسئ چې تر دې ځایه په زحمت شو موږ ته مو په دې محفل کې ځای راکړه او دې ځایه مو تکلیف وباسه بیا هم ډېره مننه آباد اوسئ رضا صاحب راځو په لومړیو کې یو غزل درڅخه اورو بیا به مخکې ځو غزل خو دی چې خپل زخمی ټټر مې در بخلی دی خپل زخمی ټټر مې در بخلی دی دغه مات زیګر مې در بخلی دی خپل زخمی ټټر مې در بخلی دی دغه مات زیګر مې در بخلی دی ښې په پرهارونو مالګې وشینده ښې په پرهارونو مالګې وشینده ښه پرهر مې در بخلی دی واه ډېر ښه دی واه څه دې که په کار و اشاره کوه څه دې که په کار و اشاره کوه وګوره خپل سر مې در بخلی دی چې مات ذره ذره وجود مې ونیسه مات ذره ذره وجود مې ونیسه ړنګ لکه نختر مې در بخلی دی ډېر ښه واه مات ذره ذره وجود مې ونیسه ړنګ لکه نختر مې در بخلی دی پرېږده خالد جانه زما ټوله ورځ صرف مازدیګر مې در بخلی دی واه ډېر ښه دی ډېر زبردست دی غزل دی چې وشي په نه خبره جنگ دا ولې وشي په نه خبره جنگ دا ولې زما او ستا په منځ کې ننګ دا ولې ډېر ښه واه کله نه کله مې زړه داسې تنګ شي در پسې غورځم لکه ړنګ دا ولې واه کله نه کله مې زړه داسې تنګ شي در پسې غورځم لکه ړنګ دا ولې د هېرېدو امکان خو هیڅ نه لري مړه که څومره شي بدرنګ دا ولې واه بې له ناشې یاره په هوش کې نه وم کله بیا داسې شم ړنګ دا ولې ډېر ښه دی واه نه خالد جانه یارانې جوړوي نه د ملګری شي د څنګ دا ولې غزل دی چې د غم رباب شي لکه زه چې یمه د غم رباب شي لکه زه چې یمه د درد کتاب شي لکه زه چې یمه په سرو سکروټو باندې وغورځېږې په اور کباب شي لکه زه چې یمه نورې ښېراوې درته نه کومه نورې ښېراوې درته نه کومه ښه په غذاب شي لکه زه چې یمه ستا په زړګي هم چاړې ننوځه ستا په زړګي هم چاړې ننوځه داسې حساب شي لکه زه چې یمه ټول خالد جانه له دردونو ډک دی د مینې باب شي لکه زه چې یمه ټول خالد جانه له دردونو ډک دی د مینې باب شي لکه زه چې یمه چې ښکله ښکله سترګو کې عامه کړه نشه بیا نو په موږ ولې حرامه کړه نشه چې ښکله ښکله سترګو کې عامه کړه نشه بیا نو په موږ ولې حرامه کړه نشه او یو ګوټ په مخامي کوه نیم ګوټ په سبایي دانه چې د سهاره تر ماښامه کړه نشه واه عجیبه زبردسته زندگی وه چې ته نه وې زبردسته زندگی وه چې ته نه وې
زبردسته زندگی وه چې ته نه وې خوندوره ملنګي وه چې ته نه وې بس له خاورو سره خاورې د کړم درده زما څه ښایسته ځواني وه چې ته نه وې ستا له شوره اوس غوږونه بندومه ستا له شوره اوس غوږونه بندومه څه خاموشه خاموشي وه چې ته نه وې واخله اوس د ناکامۍ پرچې مې راغلې زما هر وخت کامیابي وه چې ته نه وې واخله اوس د ناکامۍ پرچې مې راغلې زما هر وخت کامیابي وه چې ته نه وې خالد جان به سم شډل بډل روان و نه و غم نه شاعري وه چې ته نه وې ډېر زبردست مننه رضا صاحب محترم ډېره مننه کور ودان د شاعرانو د پاڼې او همدا شان یوټیوب قدرمنو لیدونکو دا و د خالد جان رضا صاحب سره یو کوچنی شانتي بنډار تر بل بیا چې موږ د بل شاعره پورې ځو نو تر هغه در څخه اجازه اخلو د لوی الله په امان